بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، په دې کې لږ څه لیکل کوم زه. څلور سره تکرارېږي، که تکرار مې هم کړل دا لیکل، بیا مې کې ولیکل. اوس راځم او دغه فایل زه سیو کوم په ښاغلي ډیسکټاپ باندې، او دې ته زه نوم ورکوم کامران او سیو مې کامران په نوم سیو شو. دلته یې وګورئ، یو وارې زه مینیمایز کوم، دغه دی. ښه، دا سیو شو. اوس راځو او سیویز ته راځو. اول دې کې یو کار پاتې ده، غواړو چې پاسورډ ورکړو چې دا فایل هر څوک نشي راخلاصولی. د خلاصولو پاسورډ هم ورکولی شو او د تبدیلي پاسورډ هم. په یوې ادارې کې تاسې کار کوئ، نه غواړئ چې هر څوک دا فایل راخلاص کړي، صحیح ده. بیا به یو څو داسې نفر وي چې هغه دې راخلاصوي، یو 10 نفر شاوخوا، او نور 90 نفر دې نشي راخلاصولی، هغو ته پاسورډ مه ورکوئ. بیا به دې کې یو یا دوه نور داسې نفر وي چې هغو ته به ته د تبدیلي اجازه ورکوې. د جون ته به د خلاصولو اجازه ورکوې، تبدیلي به نه ورکوې. بعضې به داسې وي چې خلاصولو او تبدیلي دواړو اجازه به یې ورته، یو دوه نفر باوري کسان. نو هغو لپاره به موږ د خلاصولو او د تبدیلي کولو پاسورډ ورکوو. څنګه ورکول کېږي؟ سیویز باندې کلیک کوو. په دې کې دلته تاسې وګورئ ټولز کې به جنرال آپشنز ته لاړ شئ. په دې کې وګورئ پاسورډ ټو اوپن، پاسورډ ټو موډیفای. زه اسانه پاسورډ ورکوم، تاسې اوږده هم ورکولی شئ، یو او دوه. دا د خلاصولو پاسورډ څه یو، او دوه د تبدیلي پاسورډ څه. اوکې، دواري بیا درنه غواړي، د خلاصولو پاسورډ، د تبدیلي پاسورډ. اوکې به یې کې، سیو به یې کې. څنګه چې بند کړي، اوس هغه کسان چې د دې پاسورډ نه لري، چې څنګه په ډبل کلیک کې راخلاصوي یې، ورته یې چې پاسورډ راکړه، پاسورډ چې نه لري نشي راخلاصولی. هغه کسان چې هغو ته ته د خلاصولو اجازه ورکړې، هغه به یې څنګه راخلاصوي؟ هغه کسان چې هغه صرف د خلاصولو پاسورډ لري، نو څنګه به راخلاصوي؟ هغه به یا خلاصولو پاسورډ لري که نه، به ورکړي اوکې به کړي. څنګه چې اوکې کړي، د نه تبدیلي پاسورډ غواړي، خو دی نه لري، نو دی به ریډ آنلی باندې کلیک کړي، صرف د لوستلو لپاره به راخلاص کړي. په دې کې تبدیلي نه کېږي، تبدیلي خو وشوه که نه، خو پکې سیو کېږي نه. کنټرول اس سیو this file is read only. دغه فایل صرف د لوستلو لپاره ده. کولی شي چې په بل ځای کې په بل نوم باندې سیو کړي، خو دغه فایل کې چې ډیسکټاپ باندې سیو دی کې ته تبدیلي نشي کولی. نو اوس راځو هغه کسان چې پاسورډ هم لري، د دواړه پاسورډ لري، تبدیلي پاسورډ هم لري او د خلاصولو هم لري، چې دواړه ورکړي، هغه تبدیلي پکې کولی شي. او سیو کولی هم شي. کنټرول اس سیو شو، کې هېڅ آپشن یې رانه که ګورو چې اوس یې راخلاصوو. ښه، اوس راځو چې دا تبدیلي پکې سوې ده که نه ده پکې سوې. ګورئ هغه شوې ده. ښه، دا خو له دې ځایه دغه کارونه موږ انفو پروټیکشن هم کولی شو، پروټیکټ ډاکومنټ. زه دا بندوم، بل فایل راخلاصوم چې هغه کې نوي لیکل وکړو. دغه لږ لیکل مې پکې وکړه او سیو مې کړه په ډیسکټاپ باندې. ډیسکټاپ ورته انتخاب کړم او سیو کوم یې د کریم په نوم باندې. ښه، اوس راځو پروټیکټ ډاکومنټ انفو کې مارک ایز فاینل. دا داسې نښه کړه چې د دې کره کتنه سوې ده فاینل ده، بس دې کې باید نور مدیر صاحب امضا وکړه، نور باید څوک تغیرات کې ونه کړي. نو دا به داسې نښه کوي. ګوره هلته سټیمپ غوندې نښه ده چې سټیمپ یې په ووایي، مهر یې په ولګه او خبره ده چې خلاص شوله، باید نور څوک تغیرات کې ونه کړي. دې باندې زه کلیک کوم، داسې به څنګه نښه کوو، اوکې به یې کوي، اوکې به یې کوي. اوس تاسې راسئ دلته، په دې کې هېڅ لیکل نه کېږي. خو زه اکثر دې مثال څنګه ورکوم، داسې مثال ورکوم، الله دې بښنه کړي، لکه جومات باندې چې هغه غلي کېدل چې نن یوازې موبایل بندوئ، خو بیا هم خلک سره له هغه که نه نه یې بند، یا که اواز هم نه به بندوي، موبایل بندول خو څه کوي، هغه اواز هم نه یې به بند. نو دا هم دغه رقم ده. هلته یې ښه درته لیکلي چې دې کې نور تبدیلي باید څوک ونه کړي. بیا هم که څوک تبدیلي پکې کوي، کولی شي، صرف دې بټن باندې سې کلیک کړي. دا صرف خبرتیا غوندې وه، مارک ایز فاینل، خو صرف نښه سوی و. اوس زه راځم دې ته، زه انکریپټ وید پاسورډ، د خلاصولو پاسورډ دې ته موږ ورکړو. دې ځایم کېږي هماغه پاسورډ ده، یو پاسورډ مې ورکړو، بیا مې ورکړو. اوکې، دا به بند کې سیو کولی شرط دي خامخا، کنې پاسورډ به بیا نه یې پکې سیو. اوس زه راخلاصوم کریم په نوم که نه، نو ما ته وایي چې پاسورډ راکړه، که پاسورډ څوک نه لري هغه ته نه راخلاصېږي. دغه ده راخلاص. او د تبدیلي پاسورډ را به شي دلته بیا
او ریسټریکټ ایډیټینګ دی باندې به کلیک کوي دا اپشن به فعال کوي دا به فعال کوي یس سٹارټ انفورسینګ پروټیکشن دی باندې به کلیک کوي او پاسورډ به یو واري ورکوي همغه پاسورډ به بیا ولیکئ اوکې به کوي دې کې اوس بیخي څوک تغیرات نشي کولی بټنو ته وګورئ دا ډېر قوي پاسورډ ده بټن یې هم ټولې غیر فعال تقریبا 95% نو که ته خپله تغیرات کې کوې سټاپ پروټیکشن باندې به دلته کلیک کړي او پاسورډ به دې ورکړي کني ګرځي به لغړل بیا راځو له دې نه مخکې بل اپشن چې ده په دې کې ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل دا په نیټورک کې استعمالي که چېرته موږ شبکه جوړ دا فایل زه شیر کړم یو کس تر منې کومه خو هغه بیا هم که دې شبکه جوړ نو دغه ځای څوک نه کوي دا مایکروسافټ خپل یو سیسټم جوړ کړی ده نور زه دې پوهېږئ که نه نیټورک خپل سیټینګ لري هغه کې خپل اختیارات لري بیا هغه موږ استعمالو خو له دې ځای هم کولی شي که څوک د مایکروسافټ سروسز خدمات استعمالي هغه کولی شي له دې ځای دغه سیټینګ ورته وکړي او ایډ ډیجیټل سیګنیچر چې کله یو مکتوب چې ولیکل سي اخر کې مدیر صاحب رئیس صاحب امضا به کوي که نه نو که دغه باندې امضا کوي کمپیوټر کې به څنګه امضا به کوي نو هغه دغه ځای کې پرېږدو وخت به لګېږي انزرټ کې بیا راځي صحیح ده یوه جمع ده ټوله یو رقم کېږي نو بیا به انشاءالله له هغه ځایه وایو چې وخت دلته ضایع نه کړو بل موږ په دې کې وایو هغه ټول ختم شول بل په دې کې موږ وایو چیک فار ایشوز انسپیکټ ډاکومنټ دې کې که چا فرض که دغه فایل چا رالیږلی ده څه نومېږي یار محمد ته چا دا فایل رالیږلی دغه دفتر کې موږ او تاسې هم کار کوو دغه د کمپنۍ ایمیل نه ټولې استعمالوي خو په دې کې د لپاره څه لیکل پټ کړي رالیږلي دي دغه ته به زه رنګ بدل کړمه او دا به پټ کړمه څنګه پټېږي دې باندې به کلیک کړي دغه ډایلاګ باکس لانچر باندې او دا به هیډن کړي لیکل پټ شو که نه اوس موږ پټ کړو هم لیدل فرض که دا چا رالیږلی ده ده ته یې ایمیل کړی تا ته مې پټ لیکل کې در لیږلي دي موبایل کې دا خبره نه شم کولی داسې نه امنیت والا راپسې هغه نه کړي که نه کشف نه کړي دا به وګورې موږ او تاسو ته هم حال نه یایي نو زه راغلم ما را خلاص که زه ګورم یاره دغه ایمیل چې رالیږلی دغه فایل کې راغلی ده ګورو چې خو به چپ کې پټ کړي نه وي نو راباسې انفو ته او انسپیکټ ډاکومنټ دې باندې به کلیک کړي یس او انسپیکټ سر ډاکومنټ پراپرټي نه ده کمپلیټ دغه خو پروا نه کوي هیډن ټیکسټ واز فاوند ای پټ شوي لیکل شته پکې که ریموو باندې کلیک کړي دې دې هم تر خلاص که خپله دې مو نه لیدل خپله یې چې ګورې څنګه به یې ګورې دلته خو تا ته معلومات نه کړي چې په کوم ځای کې دي کنټرول ای ټول به انتخاب کړي او بیا به دې باندې کلیک کړي دا به غیر فعال کړي او اوکې همدا رقم که چېرته چا څه داسې شکلونه شپ کې جوړ وي فرض که ما دا یو شکل جوړ کړ کنټرول مې ونیو په کلیک مې کړو بل دا به مخکې بیا موږ وایو کنټرول کلیک سره دا اضافه کېږي یا دغه خالي ځای ته وړم کنټرول کلیک یو دلته دوه دانې مې را کاپي کړه هر هغه شی هغه ټول شیان چې د هغه لاندې لیکل پټ وي یا په راتلونکي کې کیدای شي لیکل تر پټ شي لاندې دلته چې لیکل کې دغه لاندې راځي هغه ټول راته وښایي یا داسې هم کیدای شي دلته یوه نښه رالیږلې ده پکې فرض که دا ویډیو ډېر مهم لغات ده دا څنګه پټېږي دا به ستاسو ته اوس نه لږ داسې وښیم ښکاري هېڅ شي هم نه ښکاري که نه دغه اوس معلومات نه کېږي چې کوم ځای کې وي کېدای شي دلته دغه ځای کې یو لغات وي هېڅ معلومات یې نه کېږي نو دی که پیدا کوي چې یاره دغه شکلونه چېرته دي هغه شیان چې هغو لاندې لیکل پټ وي یا په راتلونکي کېدای شي تر پټ شي یا به څنګه معلوموي فایل انفو چیک اکسیسیبلیټي دغه ټول شیان دي یو ګوره ولې دغه انتخاب کړه ځکه چې اول دغه دویم دریم څلورم پنځم دغه شکلونه دي دغه لاندې کېدای شي لیکل پټ وي یا په راتلونکي کېدای شي لاندې لیکل تر پټ شي بلکې چېرته چیک کمپیټیبل هغه فایل ته وایي چې هر کمپیوټر کې مثال کې د ورډ پروګرام فایل د هر کمپیوټر کې چې ورډ انسټال وي پکې راخلاصېږي یا د ورډ هر یو ورژن چې انسټال وي که 2003 وي که 2009 وي که 10 وي که 14 وي چې هر یو راخلاصولی شي دې کې یو 2003 سره دا نور ډېر فرق لري دا نه وي که چېرته 2010 14 دغو کې د هر یو کې چې سیو که 2003 ورډ که چا انسټال وي هغه بیا نشي راخلاصولی زه خپله مې ورځ مخامخ شوی مې ورځ مې دلته چېرته خو څه کار مې وکړم زه به چاپ کم پرنټر نه و راسره بازار ته لاړم دغه دوکاندار سره د چاپ والا سره 2003 ورډ هغه ته مې چې ورکړې هغه نسي راخلاصولی بېرته راغلم بیا مې 2003 لپاره سیو کړ بیا مې ور وړاو چاپ خو موږ او تاسې چې کله 2003 لپاره سیو کوو دې کې مثال موږ شکلونه جوړ کړي وي فرض کړه زه لږ څه نور سمارټ آرټ هم دلته راوړم
فرض کا دغه یو ډیزاین مې راوړ په دې کې ګوره اوس دلته لیکل هم کېږي زه لیکل کول غواړم دلته مثال زه لیکم احمد او محمود او کریم ګوره دا ټیکسټ چې لیکل د لیکل پکې کېږي دا مې خالي پرېښوده دې کې یو ښایسته غوندې ډیزاین انتخابوئ او یو ښه غوندې سټایل ورکولی شئ صحیح شه ښه که چې دا خو 2010 کې دا سټایل نه موږ ته 2010 ده که نه خو که چېرته یې 2003 لپاره سیف کوو 2003 فایل کمپیټیبل ده 2003 کې چې سیف کړي ټول یې راخلاصولی شي خو که دغه جګو ورجنو کې دغه ایکسټینشن یې چې ډي او سی ایکس ده 11 14 دغه کې د سیف کې 2003 باندې سره خلاصولی که چېرته زه د 2003 لپاره دا سیو کوم آیا دا شکلونه به دغه رقم پاتې سي آیا د ډاکومنټ کې خو به تغیرات نه راځي سیو کول نه مخکې زه دغه چې کوم څنګه سیو کېږي هغه هم لږ وروسته ته ښیم نو ته به راسې چک کمپیټیبلیټي او دلته به زه اول دغه پروګرامونه څنګه ته کړم ورته وایم چې 2007 لپاره چې که په هغه کې shapes and text boxes will be converted to effects available in this format هغه کې غټ مشکل نشته دغه شکلونه دي چې کوم کې جوړ دي دا 2010 کې چې کوم سټایل دغه سټایل کې چېرته په 2007 کې نه و نو د دې لپاره چې هلته کوم سټایل وي هغه ته به واوړي ښه دا خو دومره غټ مشکل نه ده پروا نه کوي اوس راځو 2003 لپاره په هغه کې مشکلات ډېر دي یو خو دغه ده که دې لپاره هلته څه شکل وي هغه ته به واوړي که نه وي بیا د خدای پاک خیر کوي some text box positioning will change او دا شکلونه کېدای شي په دغه ځای کې پاتې نه شي ځای هم تغیر وکړي دریم smart art graphics will be converted into a single object that can't be edited in previous versions of Word و چې دغه object چې تا لیکل پکې وکړه په دې کې اوس لیکل کړي وي دغه به ویب کې خو 2003 لپاره چې سیو کې بیا به د تغیرات نه شي پکې کولی صحیح شه نو تاسې د سیو کول نه مخکې پوه شوئ چې کومه مشکلات سره موږ مخامخ کېږو نو اوس چې که سیو کوئ سیو یې کوئ څنګه سیو کېږي را به شئ سیو از او سیو از ټایپ نه به انتخاب کوئ 2003 ډاکومنټ ډاټ ډي او سی او چې څنګه یې سیو کړي هغه فارمیټ کې به سیو شي ښه له دې نه وروسته په آخر کې یو آپشن ده مینیج ورژنز ریکور انسیف ډاکومنټس مخکې ډیسکټاپ کمپیوټر وي او چې هغو به بیټرۍ نه لرلې برق به کوو چلان که نه ختم بیا به بند یو بل مشکل هم و 2003 ورډو په هغه وخت کې یو کارکوونکی به دفتر کې لګیا او نیم ساعت لیکل به یې کړي وو کنټرول ایس یا سیو کړي به نه وو کنټرول ایس به نه وو سیولی سیو شي که چېرته برق لاړو که دا نیم ساعت و که یو ساعت و هر څومره وخت یې کار کړی دا ټول لیکل به ختم و بېرته یې بیا له سره لیکل بیا چې برق راته نو په 2010 ورډ کې یو ډېر ښکلی سیسټم ورته جوړ کړی ده هر 10 ثانیې پس یو فایل اټومیټک سیو کېږي نو که چېرته یو ساعت پس وي نیم ساعت پس وي دا درنه برق لاړ که یا د کمپیوټر کې چارج ختم څه بند څه نو مشکل نشته د آخري 10 ثانیو لیکل به نه وي داسې هغه ته کولی شي چې بېرته یې را ریکور کړي څنګه یې راخلاصولی شي هغه اول خو چې ته مثال ورډ کې د کار کوې ورډ درنه بند کمپیوټر بند څه سیو کړي دي نه وو چې راخلاص شي څنګه چې ورډ باندې کلیک کړي تا ته ډایرکټ آپشن درکوي که هغه چې درنه که نو انفو ته به راسې او مینیج ورژنز ته ریکور انسیف ډاکومنټس دې باندې کلیک کړي ما دا انسټالیشن پرون کړی ده داسې ما کمپیوټر نه ده بند دغه لیست کې دلته درته ښیي انسیفډ فایلز نو هغه به چې کوم فایل دی ته به انتخاب کې اوپن به یې کړي دلته سیو آپشن درکوي که بیا سیو کوې سیو کولی شي ښه او له دې نه مخکې راځو نیو ته نیو څه وظیفه وه مخکې نوی فایل راخلاص او دلته هم دغه وظیفه ده خو لږ بټن ډېر دغه ته مه خفه کېږئ نیو بلینک ډاکومنټ خالي او فایل راخلاص که کریټ دغه د ډاکومنټ 1 په نوم راخلاص بیا دا زه بندوم بیا راځم نیو ته بل به دې کې بلاک پوسټ بلاګونو نوم به تاسې اورېدلی په انټرنیټ باندې ډېر استعمالېږي ویب پاڼه ده ویب بلاک څه شي وي یو سیاسي چارو کارپوه وي هغه بېګا کې سوچ وکړي یاره د حالات امریکا دغه طرف ته روان کړي دي لیکنه وکړي هغه انټرنیټ ته وخېځي دا بس یو بلاک یا بعضې تعلیمي بلاګونه لري اسلامي لري هغه بیا لا ډېر ښه دي دا نور چې دا یو نظر ده که نه د هر چا لکه په اخبارونو کې چې کالمز راځي ډېر غټ غټ ډېر لیکلي یو سړي کړي یو سیاسي چارو کارپوه د جمعې په ورځ د اسلامي پکې راځي نو دغه رقم لیکنه ده هغه انټرنیټ ته ښځي بیا د هغې یو خپل سټایل ده ځان رجسټر کولی هم سي د ویب پاڼو سره دې باندې کلیک کړه کریټ کړه هغه سټایل کې به در راخلاصي ګوره واډ هم لږ ورسره بدل سي یا ځان رجسټر کړه نه ورته بیا به ورسره ګورو موږ لا نوره نه یو ته کړه صحیح ده هغه سټایل کې صرف صفحه نوې ته راخلاصه کړه همدا رقم په نیو کې ریسنټ ټمپلیټس اوس خالي ده
ټمپلیټس ډیزاینونو ته د صفو ښکلي ښکلي ډیزاینونه تیار ته جوړ وي چې ته جوړه وخت ډېر درنه په لګي هغه رقم جوړول مشکل دي دغه ریسنټ دلته موږ ویلې که د نږدې وخت کې چې کوم ټمپلیټس ته استعمال کړي وي دغه ټمپلیټس په کوم ځای کې دي سامپل ټمپلیټس لکه څنګه چې د ویان والا سامپل یې ګرځي دغه کې د سامپل ستا دې باندې ته کلیک که دغه دي مختلف ښکلي ښکلي ډیزاین کې خطونه او ډېر شیان د به تر اخلاص وي مثال ما دغه ډیزاین خوښ څه کریټ دغه تر اخلاص په دغه کې دغه عکس که دغه دې خوښ وي دغه کنې دا بدل که مخکې وایو څنګه بدلېږي دغه کې صرف لیکل خپل وکړه صحیح ده سټایل تیار ورکړی ده ګوره دلته زه لیکمه او دلته یې ولیکه چې د 2015 هسټري لاندې درې لاینونو کې لنډه خلاصه کتاب ولیکه سټایلونه تیار درته جوړ دي بس صرف ته لیکل خپل کې کوه نو داسې ډیزاین چې کله ته جوړوې بیا وخت نه نیسي که نه دا تیار جوړ دي دغه رقم دغه نور هم دي نور هم بیخي ډېر دي ګوره ریسنټ کې به اوس دغه راغلی او دې کې تاسو نور هم استعمالولی سئ صحیح ده چې هر یو خوند درکوه دغه طریقه ده او ټمپلیټس یو دا هم ډیزاینونه دي صحیح ده سامپل ټمپلیټس مای ټمپلیټس که خپل دي جوړ وي خپل لا اوس نوی انسټال دی چې نه دي جوړ نیو فرام ایگزسټینګ انټرنیټ هم ډاونلوډولی شي که تیار هم ډاونلوډ کړي دی چې راخلاصوی شي کلیک که په هغه راخلاص که خو موږ دې ډاونلوډ کړي office.com ټمپلیټس سرټیفیکیټ ښکلي ښکلي سټایلونه سته پکې خو انټرنیټ ضروري ده دې څه شی لیکلي office.com که انټرنیټ کنیکټ وي او دې هر یو اړیکې باندې تا کلیک شهادتنامې بجرز دي بروشرز دي جنتریانې دي ښایسته ښایسته سټایل کې دغه رقم نور هم ډېر شیان دي چې هر یو باندې ته کلیک کړې دغه رقم سامپل یې راخلاصېږي خو که چېرته انټرنیټ کنیکټ وي ګوره څه unable to connect to office.com ځکه چې انټرنیټ هم د فعال بیا دلته ګورئ د کریټ بټن یې که نه چې کله دغه office.com ټمپلیټس باندې تاسې کله دلته کلیک کوئ دغه رقم ډیزاینونو ته راخلاصېږي کوم یو خوښ څه په دې ځای کې به ډاونلوډ بټن وي بس چې په کلیک کې ډېر کم سایز لري د یوې MB نه هم کم سایز وي ډېر زر ډاونلوډېږي هم تاسې بیا استعمالولی سئ راځو سیو اینډ سینډ ته پرنټ موږ پرون ویلی دغه فایل سیو کا او وی هم لیږه لیږل په انټرنیټ باندې کېږي خو زه پوه کوم هم چې څنګه څنګه موږ لیږلی سو سینډ یوزینګ ایمیل انټرنیټ به موږ وایو ایمیل به هم کې پېژنو ایمیل سره دغه فایل ولیږه څه رقم یې ولیږه مختلفو طریقو سره لیږلی سي سینډ ایز اټیچمنټ دا اټیچمنټ په شکل اټیچمنټ داسې وي چې د فایل دغه فایل دغه ځینې کمپیوټر نه واخله ایمیل سره یې ونښله او ویې لیږه هغه به یې ډاونلوډ کړي بیا به وګوري دویم سینډ ا لینک که چېرته دې کومې ویب پاڼې ته جګ کړی وي د هغه هغه اړیکه ور ولېږه چې په کلیک کې ورته راخلاص شي سینډ ایز PDF دا یو د اډوب کمپنۍ د لیکلو یو پروګرام ده هغه فارمیټ کې سیو کوه ویې لېږه لږ وروسته دغه فارمیټ کې موږ دا جوړوو سیو کوو هم سینډ ایز XPS یو بل پروګرام د هغه فارمیټ کې سیو کوه ویې لېږه او د انټرنیټ فیکس سهولت که لري هغه فارمیټ کې سیو کولی ګه سیو ټو ویب کومه ویب پاڼه کې اجازه درکوي یا د خپله ویب پاڼه هغه ته یې ور سیو کړه لیکل سیو ټو شیر پوینټ شیر پوینټ یو پروګرام دی چې نیټورکینګ باندې استعمالیږي د شیرینګ لپاره هغه ته یې ور سیو کړه چې شیر یې کړي پبلش ایز بلاګ پوسټ لکه مخکې مې نیو کې درته ویل دې نه بلاګ جوړ کړه دا مختلفې ویب پاڼې دي ورډ پریس بلاګر وینډوز لایف سپیسز کمیونټي سرور ټایپ پیډ دا د ویب پاڼو نومونه دي بلاګر کې زه هم یو بلاګ لرم نو کولی شي چې دغه ته ډایرکټ دغه ځینه ور پوسټ کوي خو مایکروسافټ کمپنۍ دغه کې بیا لږ لږ لاسوهنه کوي د هغه په واسطه دې ته کوي ډایرکټ دغه کې موږ کولی دغه ځینې کاپي پیسټ کار هم کولی شو هلته چینج فایل ټایپ د فایل قسم بدل کا 2010 DOCX له هغه سیو ایز نم کېده که نه له دې ځای هم کولی شي 2003 لپاره یې سیو کا ODT یو بل پروګرام دغه فارمیټ کې سیو کا ټمپلیټ تر جوړ کړل دی نو ډیزاین نوټ پیډ لپاره سیو کا ورډ پیډ لپاره سیو کا انټرنیټ یو صفحه تر جوړه کا یا انادر فایل ټایپ سیو ایس ته کلار سی بیخي دغه کې PDF XPS هم تر جوړولای شي زه راځم دا سیو کوم او دا خو ټول انتخاب ک او سیو ایس دم دا کارونه کیږي البته بیخي ډیر دی دلته کم دي ګوره زه راځم ورته چې PDF فارمیټ کې سیو کړه لیږ وینې غزنه لیکل کېدل ته صرف سیو کېږي سیو باندې کلیک کوه اوس به یو بل پروګرام کې دغه سیو سی او راخلاص شي دا د اډوب فوټوشاپ نوم خو تاسې اورېدلی ده اورېدلی هم ده که نه هغه د اډوب کمپنۍ ده فوټوشاپ او دا د مایکروسافټ کمپنۍ ده دغه ورډ پروګرام
همدا رقم دغه د اډوب د پی ډي اف چې کوم د اډوب کمپنۍ د لیکلو پروګرام ده صحیح ده او دا دومره دا استعمالي ډېر استعمالي کې خو دغه ډېر نه لکه څومره چې ورډ استعمالي کې فارمیټ کې موږ سیو لیکل لږ مشکل دی ورډ کې به ولیکي ډایرکټ به داسې راوړلی چل خو دې زده بیا راځم ګوره بل مختلف نور پروګرامونه هم ستا پی ډي اف ایکس پی ایس ټمپلیټ تر جوړ کا او سنګل فایل ویب پیج ویب پاڼې په شکل یې سیو کا وغیره وغیره نور هم دې په اتحادي فارمیټ کې تاسې سیو کا او په اخره کې دی هیلپ کومک ده ګیټینګ سټارټډ کانټیکټ اس او دغه چې کومې اړیکې دي د انټرنیټ اړیکې دي که تاسې په کلیک هم کوئ لکه چا سره که اړیکه نیسئ لنډ مثال یا به زنګ ورته وایه یا به انټرنیټ باندې څه غږېږي دغه څه نه څه غږېدلی دغه جنت امریکې ده کوکې وایه نه رسېږي که نه خامخا به دا استعمالوي خپل هیلپ دغه ځای کې لري کومک دا اولنی اپشن چې چپ طرف ته دغه باندې چې کلیک کوئ تاسو ته هیلپ کومک راخلاصېږي دغه ځای نه هم راخلاصېږي پرون مې هم ته ښودلې ده چې هر یوې اړیکې باندې شنې اړیکې باندې ته کلیک کوې نو دا نور درته راوړي دا پسې لوستلی شي ذاتي بیا پسې لوله په انګلیسي ده که انګلیسي دې زده وي او په دې نه وروسته چې دا آپشنز ده آپشنز نه وایو ولې نه وایو دا آپشنز چې کوم ده د دې ورډ د ټولو بټنو سیټینګ ده دلته د کمپنۍ نه چې کوم سیټینګ راغلی بیخي صحیح ده خو که چېرته ته په انګلیسي باندې پوهېږي ورډ دې ښه زده وي په دې کې آپشن فعال یا غیر فعال په معنا یې پوهېږي چې څه شی ما فعال کړو څه شی مې غیر فعال کړو بیا کوه خو که چېرته په معنا نه پوهېږي په مطلب یې نه پوهېږي د شي زه غیر فعالومه یا یې فعالومه د کوم بټن سیټینګ زه بدلوم باید چې ویې نه کړي وجه ځکه چې په دې ځای کې پې سپیشل راځي یو ورځ دغه رقم ما د خپل کمپیوټر یو بل کورس کې و هغه ته مې شاګردانو ته مې پرېښودې ښه مې ورته ویل دغه کې ګوتې مه وایئ په دې آپشنز کې دا مې ورته ویلې راغلي وو دغه د چېرته په دغه سیټینګ چې غیر فعال کړی و د دې پې سپیشل کې به هغه اړیکه جوړېدله موږ په ورډ پیډ کې مې ویل بل ګروپ چې راغی هغه ته مې درس ویلې پې سپیشل کار نه کوو یو وارې مې ورته وکړو بیا مې ورته وکړو بیا هغه وړکي مې دغه لپاره راغلي وو چې درس به وګورو بیا به داخله وکړو ذاتي زه هم ډېر داسې حیران شوم وروسته مې سوچ ته راغلم یار دا کمپیوټر ما وړکو ته پرېښی بل کمپیوټر ته چې کېناستم راځي دغه کې کوو هلته اوس نو ښه خبره دغه ده چې په انګلیسي باندې نه پوهېږئ او ورډ هم ښه نه یې زده او په دې باندې نه پوهېږي چې شي فعالوم او شي غیر فعالوم باید دغه کې نه یو آپشن فعال کړئ نه یې غیر فعال کړئ د ورډ د دې بټنو سیټینګ به تاسې بیا ګډوډ وي او په آخر کې د اگزیټ په واسطه موږ چې کېږو له پروګرام نه وځو بندوو یې او که ژوند و د شنبې په ورځ به بیا اوس موږ لاین ته راووتو څه چې رنوې ته برابر څه جوز چې دا رنوې ته برابر څه نو اوس دتې منډې ته سیخ شو ښه نو د شنبې په ورځ به هوم کې انشاءالله کار